زما په نامه مې کړلې ستا ته کماله شوې جدا हेलो कौन मैं हूँ कौन नालायक की औलाद तू घरा में फिर दिखाती हूँ कि कौन هیچ قسم کالاست که باز رفتی خریدی؟ اوف باز شیطان فریبم داد گفت برم خوب میکرد. برات نگفتم هر وقت شیطان فریبت میداد بگو دور شو دور شو؟ گفتم دور شو هم دور شد ولی میگفت اوی از دور که تزیل بود بسیار مقبول بود. سلامونه تاسو هم د خېټې واز نه پتنګ یاستئ او په ودونو کې تاسو نسئ کولی چې د خپل د خوښې کالي واغوندئ که نه د تاسو خېټه کې دا ټیرونه پیدا کیږي که غواړئ چې د خپل د خېټې واز د ویلې کوئ نو اولي شی چې به کوئ نو هر سهار به ځان ته په نهره خېټه باندې به د اورنج جوس جوړوئ او یو پیاله اورنج جوس به څښئ په اورنج جوس کې ویټامین سي ده چې هغه اول ستاسو د خېټې واز د ویلې کوي او بل د شپې د خوا مونږه لیمو جوس ځان ته جوړوو نو د شپې د خوا د ویلې کېدلو نه مخکې ځان ته یو پیاله لیمو جوس جوړ کړئ او پکې لږ ذره شات ګډ کړئ او وخورئ شات یعنې هني غلطانة جئتني ندمانة قلتي لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جئتني चल पड़ी इस्मा एकड़ा तबाजवानी इस्मा एकड़ा तबाजवानी उसर खमैदा मैदा उसर खमैदा मैदा سلامونه ځینې خبرې چې افغانان او زموږ پښتانه پې باور لري الله دا سترګې مې رپېږي اوه نو اوس یو بد کار کېږي یو افت په ما باندې راځي یو نه یو خراب کار کېږي چې ستاسو لاس خنګړې کوي یعنې خارش کوي نو بیا یا پیسې ځي او یا پیسې راځي او یا ستاسو مال خرابېږي او یا او بل دا چې وایي اله نظر سولمه هی نو بیا وایي چې د نظر ماتولو دپاره سپیلني دود کا یعنې نظر وچ کا یعنې اسپن دود کو نو که تاسو په دې خبرو باندې باور لرئ او که نه لرئ او که تاسو ځینې داسې نور خبرې پیژنئ نو ماته حتما زما په کامنټس کې نوشته کوئ مننه